به تعداد 25 تن از مجاهدین از دوره ششم آموزش‌های مسلکی تکنولوژی و مخابره از ریاست عمومی مخابره و تکنولوژی معلوماتی وزارت امور داخله سند فراغتشان را به دست آوردند. در این محفل صلاح الدین معاون نظامی ریاست عمومی مخابره و تکنولوژی معلوماتی روی تعلیم و تربیت و مسلکی سازی مجاهدین در بخش‌های تکنولوژی تاکید کرد. تر څو پورې چې موږ تاسو تعلیمي معیار لوړ کړی نه وي تر هغه وخته پورې موږ تاسو ترقي نشو کولی. تاسو دلته چې څومره شیان زده کړل نو چې خپل ځای ته لاړ شئ بس دغه زده کړه مو په کار واچوئ، د خپلو مخابرو د خپلو تخنیکي شیانو نه کار واخلئ، خپل ولس ته او خپلو خلکو ته په ښه پوره مېړانه باندې خدمت وکړئ. همچنان مولوی محمد ریاض مدیر عمومی طرح و دیزاین از اهمیت ارتباط مخابروی در قوای نظامی صحبت کرد و مخابره را اعصاب یک نظام خواند. ته د مخابرې دپاره روزل کېږي. د یو ملک کې مخابره، انټرنیټ، تلیفونونه دا د ټول ملک کنټرول منځته راولي. خو تاسې چې د دې نه لاړې خپل احساس به در سره وي، خپل ضمیر به در سره وي، په دې باندې به خفه کېږو نه خپل عقیده او خپل تګلاره به ټول عمر نه پرېږدو. او په امارت کې چې څنګه موږ مخکې خدمت کوو د هغې نه به اوس خدمت ډېر زیات کوو. این مجاهدین از جزء مختلف و مسئولین مخابروی قماندانی امنیه ولایات هستند که دروس عملی و نظری مسلکی مخابره و تکنولوژی را در این مرکز فرا گرفتند.